د بلخ ولایت مرستیال والی او د دغه ولایت یو شمېر نورو مسؤلینو د هیواد د هغو سوداګرو او د هغوی د چینایي همکارانو سره ولیدل چې غواړي په بلخ ولایت کې د سمنټو یوه داسې کارخونه جوړه کړي چې په کال کې به د 1 میلیون ټنه سمنټو د تولید وړتیا ولري. مسؤلین د سوداګرو دغه کړنه د هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې یو غوره ګام بولي. افغانستان یا د ولایت بلخ په امریکا کې ایجاد شوه. برای مردم از نگاه اقتصاد و از نگاه کار و از نگاه هر چیز بگم که اینا بسیار فایده‌مند است. اینا 100% مردم از این فایده میگیره. اینا تقریبا شاید یک 600 یا 700 نفر اینجا و جذب میشه به خاطر کار. له بلې خوا دغه چینایي پانګوال وایي چې یاده کارخونه به په نږدې 300 جریبه ځمکه کې د 200 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شي او د دغې فابریکې په فعالېدو سره به د افغانستان داخلي اړتیاوې پوره شي. دغه فابریکه به په بلخ ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې جوړه شي او 200 میلیونه امریکایي ډالر به پرې لګښت راشي چې په کال کې به د 1 میلیون ټنو سمنټو د تولید وړتیا ولري. د یادولو وړ ده چې د داسې سترو تولیدي فابریکو پانګونه به نه یوازې د افغانستان په ځان بساینه کې مرسته وکړي بلکې د ډیرو خلکو لپاره به د کار زمینه هم برابره کړي.